السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سان وختي مونږ یو ویډیو اپلوډ کړې وه. دې کسانو د انډیا 2 کسان دي چې کور پسې مذاق کړی دی. یعنې کومه ویډیو چې دوی کړې تاسو به کتلي هم وي که نه وي کتلي. زموږ چینل ته لاړ شئ، په دې باندې مونږ دا ویډیو اپلوډ کړې ده. په دې کې هم تاسو وګورئ. 2 کسان دي انډیا دي، د کور پسې مذاق کړی، دوی سره څنګه کار یې کړی دی، اخر کې په الله پاک عذاب راغلی. ویډیو کې پوره وګوره. دې کې تاسو ته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یو واقعه بیانوو، نو هغه سره لازمي واورئ. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په یو مباره باندې تېرېدو، صحابه ورسره هم وي. په دې کې په کوم اس چې ناست و، نو هغه اس هسې ټوپ ووهه. نو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم صحابو ته ووایي لږه نیزې ولګه، دوی اس نه رساو شوي. نو صحابه ورته ووایي چې لکه په څه وجه باندې؟ ورته ووایي چې په دې قبرونو کې یهودیان دي او دوی عذاب ورکړی کېږي، او په دې وجه باندې چې دوی د قبر پسې مذاق کوي. لکه څنګه چې په دې ویډیو کې تاسو ښکاري، ویډیو موږ پلی کوو. نو ویډیو تاسو ته ښکاري هم دا شان قبر کې به دوی قبر پسې مذاق کوي، په هغه وجه دوی ته عذاب میلاویږي. یعنې قبر کې چې عذاب چاته میلاویږي، نو لکه علاوه د انسان نه، د جناتو نه، پیریان چې کوم دي، د هغوی نه علاوه نور الله پاک هر چاته لکه هغه عذاب ښیي. که اوس یو ځناور په دې مباره تېرېږي، هلته هم پته لګي چې د قبر په دې مړي باندې عذاب دی. نو دا ښه دا ده چې الله پاک موږ ته قبر د عذاب ښیي نه، که نه دا یې موږ ته ښوولی، نو هر یو کس به بیا داسې قسمه حرکت نه کوو، د قبر عذاب نه هم یېرېدو، داسې قسمه دغه به هم نه کوو. نو که چېرې ویډیو ثواب په نیت شیر کړئ چې داسې قسمه مذاقونه څوک د دین د کارونو پسې نه کوي. یعنې دوی یې قبر پسې کړی عذاب. دا ویډیو خیر تاسو په زموږ بلې ویډیو ورکړی دی، په هغې کې تاسو دا پوره وګورئ. نو ویډیو به ښه پوه شئ. تاسو شاید چې کتلي هم وي، خو بیا یې دوباره هم وګورئ. قبر پسې دوی مذاق کړی، الله پاک به بیا یو عذاب راشي. نو دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري هم دا قسمه عذاب نه وي، داسې قسمه عذاب نه الله پاک موږ وساتي. یعنې سیلاب پرې راغلی، باران دی، دوی به دې قبر کې ګیر شو. کوم کسان چې تاسو ته ښکار بهترین معنی داسې قسمه حرکت موږ له کول نه وي په کار. نو دا ویډیو ثواب په نیت شیر کړئ. زموږ دا چینل چې کوم دی سره ضرور سبسکرایب کړئ، داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې در رسي. دا ویډیو خیر موږ اپلوډ کړې ده، تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک هم میلاو شي، نو هغې کې هم کتلی شئ. زموږ دې چینل ته لاړ شئ، په هغې کې د دې ویډیو لاندې اپلوډ شوې ده. نو ویډیو پوره وګورئ چې دوی سره په اخر کې څه وشي. نو ویډیو تر دغې پورې همدا راکړئ اجازت. الله په امان.